بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بهانه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې ستاسو د طبیعت خوندوره قصه مزیداره قصه انشاءالله تاسو له مې راوړې ده. قصه ده د عمره یار او د سامړي جادوګر د تاج خزاني. تاسو د خوښې قصه وه. یو دوه قصونه پاتې دي انشاءالله تعالی. دا 5م نمبر قسط دی، 5م نمبر پارټ دی او امید ده انشاءالله چې په روان پارټ کې په روان قسط کې به دا قصه د خیره سره ختمه کړو، پای ته او سر ته بیا ورسوو د خیره سره. په کیسه کې تیر ځل مونږه عمره یار چې په کوم ځای کې پرېښی او افراسیاب په کوم ځای کې پرېښی چې افراسیاب مونږه په هغه ځای کې پرېښی چې په هغه باندې هغه جادویي ډانچو په هغه باندې حمله وکړه د تورو په ذریعه باندې، ځکه چې دغه ډانچو سره تورې هم وي، ډالونه ورسره هم وو. افراسیاب د ځان بچ کولو دپاره په هغو باندې د خپل تورو د ډال ګزار وکړو، خو هغه چې د هغو سره به څنګه ولګېد نو په هغې باندې به اور ولګېد او هغه به د هغه په لاس کې ایره شوې او اوبه غورځېدې. نو هغې څه فایده ونه کړه او په دې کې چې کوم دی نو ناګهانه په هغه باندې هغه ډانچې زورورې شوي په هغه باندې ګزارونه کړي. نو هغه له به هم راځو او عمره یار چې کوم دی نو هغه هم مونږ په یو ځای کې پرېښی، په تیاره کې مونږ پرېښی، د هغه به هم د خیره سره انشاءالله چې د هغه قصې له ځو چې یاره هغه اولنی د هغه چې کوم طلیسم هغه ختم کړی، په دویم طلیسم کې د هغه سره څه کېږي. نو دغه قصې له به راځو انشاءالله تعالی که خیر دغه قصه به درته ټوله نن کومه. خو د هغې نه مخکې زموږ سره یو څو نومونه دي زما سره، که چېرته د چا نومونه پاتې شوي نو بخښنه غواړم. بلال د بونیر نه دی، په دې ورځو کې په قطر کې دی. عبدالله خان د کرنل شیر کلي نه او بمین بازار صوابۍ کې دی. جواد د شارمنګ نه او اصغر خان دی. دغه زموږ سره یو څو نومونه د خیر سره نه، په دې کې که د چا نومونه پاتې شوي نو بخښنه غواړم. قصې له به اوس راځو. لاول به راشو عمره یار له. عمره یار چې کله خپل اولنی طلیسم ختم کو نو ناګهانه د هغه مخې ته تیاره شوه او د هغه ته داسې محسوسه شوه چې یاره زه چا د خپو نه داسې ونیوم ناګهانه اچانک او داسې الټی ځوړند کړم. الټی ځوړند کړم او بس بیا تیاره وه تیاره وه تیاره وه، هېڅ هم دغه ته نه ښکارېده او داسې هغه ته داسې محسوسېده چې زه چېرته روان یم. په دې کې ناګهانه بس هغه ته یو ځای راښکاره شو. ځای اوس څنګه ځای دی چې عمره یار د اوچتې نه د بره ځای نه د خپو نه تړلی شوی دی په یو رسۍ باندې ښه مضبوط، او دغه رسۍ چې کومه ده نو بره په هوا کې بس څه غیبي څه شي نیولې ده او په هغې باندې یې ځوړند دی. د ځوړند په شي کې دی څه شي کې دی چې لاندې یو کوهی دی، جوور کوهی دی چې د هغې ګهرایي د معلومولو نه غټ کوهی دی جوور، او د دغه کوهي نه د اور د غټې غټې لمبې راوچتېږي، د دغه غرار جوړ دی د لمبو، د اور دا لمبې راوچتېږي او په دې باندې له پاسه عمره یار ځوړند شوی دی، په استر پرې ځوړند شوی دی د رسۍ په ذریعه، د جادو په ذریعه. د دغه اور د لمبو نه د عمره یار کم از کم چې کوم دی نو چې ډېر کم شي نو دا 20 فوټه تې لرې دی، خو بیا هم د دغې دا لمبې او د دغه دا دومره تپ دومره تیز دی چې عمره یار ته خپل جسم چې کوم دی دا په سوځېدو محسوسېږي او د ډېر تپ او د ډېر ګرمښت د لاسه په هغه خولې راغلي. عمره یار د یره نه چغې کړې، محافظ بونې ته یې هم آواز وکړ چې لکه دا څه چل دی، دا زه په کوم ځای کې یم او دا څنګه چل دی، دا زه خو هسې نه دې کوهي ته چېرته ونه غورځېږم او دا په دې اور کې مې سېځي که څه چل کوي. مختلف داسې د یرې په حالت کې د سړي د خولې نه ډېر الفاظ وځي. نو په دې کې چې دې نه مخکې چې محافظ بونې څه ووایي، په دې کې یو خطرناک آواز وشو، غیبانه آواز وشو په عمره یار باندې چې عمره یاره دا ستا د دویم طلیسم د سامړي جادوګر د دویم طلیسم لا اولنۍ مرحله ده، او په دې کې به ستا نه یو تپوس کېږي، دغه تپوس دغه سوال چې کوم دی نو دغه جواب به تاسې کوي، که چېرې جواب دې صحیح نه کړو نو دغه سره رسۍ به کټ کړی شي او ته به په دې لاندې په دې لمبو کې وسوځې، ستا به ایره هم میلاو نه شي، ته به داسې وسوځې. په عمره یار سم غونی راځي سم ویرېدی چې پروردګاره خیر کړي، واقعي که دې لمبو ته زه وغورځېدم خو بیا زما نوم نشان ورک شو. عمره یار پرې غږ وکړو چې ته څوک یې او سوال دې سره ما ته سوال وایه چې جواب درته یم. ځکه چې عمره یار ته پته لګېدلو چې یاره د دې طلیسماتو د حل کولو طریقه هم دغه ده چې یاره ستا نه به سوال تپوس کېږي اولنۍ مرحله کې، نو ته به د هغه سوال جواب ورکوې، نو ته به اصل طلیسم ته وړې، طلیسم به بیا ختمې، هغه به حل کې. هغه ورته وایي چې هغه اواز چې زه اور یم، دا کوم ستا د لاندې چې بلیږي زه هم دغه اور یم، او سوال د ما دا دی
چې په دنیا کې هغه کومه پرنده ده، هغه کم یو مارغه دی چې د هغې سر پر پیري. نو مرایار چې دا خبره واورېده نو حق حیران شو، یار دا څنګه کیدی شي؟ ولې چې دا جمله د اردو جمله ده او په ویلو کې داسې ویلی کېږي چې سر پر پیر، نو چې داسې ډایرکټ ویلو مطلب داسې راځي چې په سر باندې له پاسه خپې. مرایار ډایرکټ په سوچ کې پرېوته چې دا څنګه سوال؟ په دې ډول کې ځان سره وایي چې یاره په دنیا کې دا به کومه مرغۍ چې د هغې په سر باندې خپي. ځان سره اوس حیران دی په خبره پوهېږي نه، فکر یې کار نه کوي. دی اوس د ځان سره برډېږي لګیا دی او د دې نه مخکې چې دی دغې اور له دا جواب ورکړي چې یاره داسې خو اړو په دنیا کې داسې مرغۍ شته نه چې د هغې په سر باندې لا خپي، چې په دې کې پې محافظ بونې آواز وکړي چې مالکه لږ صبر وکړه ودرېږه جواب ورنه کړي. دی ورته ولې وایي تا له دې جواب درځي څه؟ دا ګوره دونه ګران سوال دونه داسې تپوس کړی، داسې پکې هم له سوال تپوس څوک چېرته کوي؟ د سوال خو څه نه څه سر خپي خو وي که نه. هغه محافظ بونه ورته وایي چې مالکه داسې کار وکړه لږ صبر وکړه، ته به لا جواب نه ورکوې، ته به په دې سوال باندې سوچ وکړي، د دې سوال جواب چې دی هم په دې سوال کې دی ته په دې سوچ وکړه نو تا ته به پته ولګي. دی ورته وایي چې څنګه؟ وایي چې ته دا سوال چې کوم دی نو دا ځان سره په دې ذهن کې یو پیره دوه بیا ووایه. د مرایار د ځان سره بیا سوچ وکړي چې یاره دی ما ته وایي چې هغه کومه مرغۍ ده، هغه کومه پرنده ده چې د هغې سر پر پیري. یو پیری وي فکر پې کار نه کوي، دوه پیرې بیا چې په درېیم پیرې وي ناګهانه پې مازغو کار وکړو چې ها دا خو یعنې دا جمله داسې ویلی کېږي چې هغه کومه پرنده چې د هغې سر پر او پیري. سر یعنې سر خو دمدارې مرغۍ، پر یعنې وزرې سانګونه دا خو هم د هر مرغۍ، او پیر یعنې خپې دا خو هم د هرې مرغۍ. دا خو چې کومه مرغۍ ده چې په دنیا کې ټول هغه دي، خو دا جمله داسې ویلی کېده لاول داسې په ډاریکه کې چې د هغه دا خبرې ته ذهن ته دا خبره راتله چې یعنې په سر باندې خپې. نو د دوی چې ماغو کار وکړو نو هلته پکې هغه اور بیا نارې والې چې هر ته ماله جواب راکړه ستا اخرنی ځل دی که نه وخت یې ختمیږي. ډایرکټ ورته مرایار وایي چې مړه دا خو په دنیا کې هر یو مارغه چې کوم دی نو د هغه سر پر پیري، یعنې د هر یو مارغه سر خپې او وزري. دا څه غټه خبره ده. د ډېره خوشحالۍ کې دا جواب ورکړو. څنګه چې دا جواب ورکړو نو د هغه اور غرار چې خطه اور چې په غوسه کې اوازونه یې راته هغه ناګهانه غلی شو، اچانک غلی شو. چې غلی شو مرایار حیران شو چې یاره دا څه چلو شو داسې لکه سړی یو د شي جواب ورکړي بیا پته مې چېرې اوس به څه چل کېږي. نو صرف خاموشي شو او څه ونه شو. نو مرایار حیران دی، یو خوا بل خوا ګوري، الټا ځوړند دی د اوچوتې نه په رسۍ باندې چې په دې کې ناګهانه هغه رسۍ خلاصه شو. رسۍ د ده د خپو نه کولاو شو په هوا کې او ناګهانه رسۍ خلاص شو او دی کاته دې اور ته را په غورځېدو شو او دی په هوا کې چغه ووایي او دا کرکې ووایي دا نارې ووایي دا خو زه اوس وغورځېدم او ولاړم او تباه شوم غرق شوم دا خو اور ته وغورځېدم دا خو جواب ما صحیح ورکړم. چې په دې کې بې د محافظ بونې آواز وکړي چې کوم د ده په اوږه به ناست و د ده سره په هر ټایم ده پې غږ وکړو چې مالکه یارېږه مه چغې مه وهه او تا خو د سوال جواب صحیح ورکړی دی او دا اور تا ته اوس هېڅ نقصان نشي رسولی او ته چې کوم دی اوس د دې کوهي په ذریعه د دې دویم تلیسم دویمې مرحلې ته روان یې او یارېږه مه تا ته څه نقصان نشي در رسېدی. مرایار چې دا خبره واورېده نو اوس ناګهانه خوله ونیوه او اوس څه یقین نه راځي هغه ته وایي چې ښه داسې ده جواب خو وښیي چې ما صحیح جواب ورکړم نو وښیي چې لکه څه نقصان به ماته نه رارسي. دی روان دی چې ناګهانه دی په یو ځای کې داسې په ډنډه شانتې ځای کې ولګېد. دی چې راپاڅېده نو څه ګوري چې دا اوس خټې شانتې دي او جبه که تاسو اکثر لیدلي چا به یا لیدلي یا به چا نه لیدي جبه داسې یو ډنډې یا داسې اوبه شانتي دلدل ورته اکثر په اردو کې وایي زما به خیال دی چې په دې کې داسې عجیبه شانتې بوټي هم په دې اوبو کې ولاړي او څښا ګندې پکې او خټې پکې او څښاوالی پکې او خړې پړې اوبه او دا داسې یو خطرناکې اوبه په دې کې په دې اوبو کې دننه داسې خاوره یا داسې خټه پکې چې په دغه کې د انسان خپې ونښلي نو د دغې نه بیا خلاصېدل ډېر مشکل دي د دغې نه څوک راوتی بیا نشي. دا خټه چې کومه ده په دغه کې چې لاس خپې وایي ځان ته خلاصوي دا ښه سړی په دې خټو کې ښخېږي دغې ته جبه وایي. نو دی اوس په یو جبه کې پرېوتلی دی چې په دې جبې نه راپاڅېد دی اوس حق حیران دی ګیر چاپېره ګوري محافظ ته وایي چې محافظه څنګه چل دا زه په څښاوالي کې راغورځېدم او د دې نه بعد به اوس څه چل کېږي او دا به کوم طرف ته ځو. هغه ورته وایي چې مالکه نه یم خبر ما ته څه پته نشي دا سامړي جادوګر تلیسمات دي او دا به ته په خپل سر حل کوې او خپل مازغه فکر به پېژنګې زما په دې فکر کار نه کوي
په دې کې ناګهانه په عمر عیار باندې آواز وشو عمر عیار ته چې عمر عیاره ته د سامړي جادوګر د طلسماتو په دویم طلسم د دویمه مرحله کې اوس په ته داسې کار کې چې ته به د دې دلدل نه یا د دې جبې نه هسې نشې وتی ته به ورو دې جبې ته اوس په کته کوزېږي دې جبې ته په کته کوزي حتی تر دې چې ته به په دې کې ډوب شي ته به په دې کې ډوب شي او ستا کار په دې جبه کې څه دی چې په دې جبه کې د یو سور رنګ مار دی نری مار دی د سور رنګ هغه مار به ته لټې هغه مار به پکې ګورې او هغه مار به وجني چې کله دغه مار تا مړ کړو نو بس ته به د دې دلدل نه د دې جبې نه به ته وځي که چېرې دغه مار تا ونه موندو او ته په کوزېدو د دې جبې یخ ته ورسېدې نو دا یاد ساته چې د دې جبې په دې یخ کې د اور لاوه ده یعنې هغه اور چې هغه خټه شانتي او ګرم اور او هغه ته چې ته ورسېدې د هغې اور سره ولګېدې نو بس هغه اور به ستا خپې ونیسي او بس ختم به شي ته هلته به ستا زندګي بس بیا هلته به ختم شي او ها دا اوبه چې دي چې ته څومره ورکته کېږي په دې اوبو کې څومره ته په کته ځې څومره جوارواله دې کې راځي دومره به دا اوبه ګرمېږي دومره به ستا وجود سېزي نو ښه به ستا له دغې چې د دې نه مخکې چې ته یخ ته ورسې د دې نه مخکې چې ته ډېر جوروالي ته ورسې ته دغه مار پیدا کړې او دغه مار مړ مرایار حق حیران شو ونه یې پرې راضي کړي چې یاره دا څنګه چل دی داسې مار به زه اوس چېرته پیدا کړم په دې خټو کې به دې سخاوالي که په دې کې به زه دننه ځمه دا خو خټې دي په دې کې خو که لیدل هم نه کېږي کاته پکې هم نه خو خړې اوبه دي سخا اوبه دي هغه حیران شو د محافظ نه یې تپوس کړو چې محافظه څه چل وکړو محافظ وایي چې مالکه نه یم خبر ما ته څه پته نشته ته پرې خپل څه فکر سوچ جاګه خو دا یاد ساته چې اوس ته رو روانې عمرایار رو په رو په دې جبه کې په دې دلدل کې په کته روان شوی دی اوس خښېږي پکې رور وایي چې دا یاد ساته چې ته په دې کې رور اوس ډوبېږي روانې او مخکې د دې نه چې ستا خپې د دې جبې د دې ډڼ یخ ته ورسي په یخ کې ولګي نو ته دا مار پیدا کړه مرایار حق حیران دی چې خدای پاکه اوس څه وکړم په دې کې ناګهانه د ده مزغو ته یو سوچ راغی ده په زنبیل کې خپل لاس کته کړه په دې خپله تیلی کې د دې زنبیل نه یوه ګولۍ راویسته چې دې ته وایي د چاندي ګولۍ دغه ګولۍ به څه کبال و چې یاره دی به چېرته داسې د اور ځای ته یا د لمبو ځای ته یا داسې ځای ته به ته نو چې دغه ګولۍ به ده په خوله کې ایښوده نو په ده باندې به دغه اور یا دغه ګرمایش دغه به پې اثر نه کوو دی به سېزه نه ده خو یو ګولۍ دغه راواخېسته په دې خوله کې یې کېښوده بیا یې ځان له یو نقاب راواخېسته دې زنبیل نه دغه نقاب یې په سر کو یو ماسک شانته دی یو نقاب شانته دی چې د سترګو او خولې له پکې بس نشانونه دي ده ته پکې نظر لګي دغه به کېږي خو نور لکه د دغې کمال دا و چې دی داسې په خړو جوړو اوبو کې ډوبېږي کته ځي نو ده ته به ساه نه بندېږي دی به پکې ساه هم اخیستی شي او دی به پکې ښه لیدل هم کولی شي لکه سړی چې هسې داسې په هواره په وچه سې کول کوي په وچو به لیدل کوي داسې دغه د دې نقاب کمال دغه نقاب هم ده واچو دا نقاب ده له د عمرایار له یو ځای کې دی په یو مهم باندې تلی په یو میشن باندې تلی نو هلته په یو ځای کې د یو سمندر خواته دله یو بابا ورکړی چې د هغه بابا نوم سمندر بابا او هم د دغې دپاره یې ورکړی و چې یاره چېرته دا داسې موخه تا ته راشي چې داسې خړو اوبو ته ډنډ ته یا سیلاب په تا راشي داسې ځای ته ته ورکوزېږي نو بس ډایرکټ دا نقاب اچوه تا ته به ساه هم نه بندېږي او ستا به په هغې کې ښه کولاو نظر به دې کار کوي سترګو ته به دې اوبه نه ځي خولې ته به دې اوبه نه ځي دا د دغې نقاب کمالو مرایار ځان له سیټینګ فیټینګ برابر کړ نقاب یې واچو ګولۍ خولې ته واچوله دی اوس روان دی کته کوزېږي دی اوس له ډوب شوی پوره نه دی نو یو خوا بل خوا په دې اوبو کې سېکول کوي خو خړې پړې اوبه دي د له پاسې نه خو ده نقاب اچولی دی نو ده ته اوس د اوبه خو پوره ځای پورې ښکارېږي چاپېره خو مار پکې نشته دی روان دی کوزېږي حد تر دې چې د ده اوبه دې ځله راشي بیا دې ځله راشي بیا دې لره خو چې پکې ډوب شي مکمل خو دی خوشحاله په دې چې ده ته د اوبو د ګرمایش هم څه اندازه نه کېږي ولې چې ده دغه ټنډک هغه د یخوالي هغه د چاندي ګولۍ خوړلي او بل د ده سترګې هم نه خړېږي یا د ده ساه هم دته نه بندېږي ولې چې دغه کمالي نقاب چې دی نو هغه یې اچولی دی پرو ډوبېږي په کته روان دی
او په اوبو ته ننوتی دی، جبهې ته ننوتی دی، ګیر چاپېره داسې کول کوي. نو ده دا محافظ به ونه درته و چې مالکه ته داسې کار وکړه چې ته خو ډوبېږې په کته روان یې، خو دا یو خبره باور چې په کم انداز ته ډوبېږي کته روان یې، نو په دغه انداز به ته مخې ته ځې. په دې ډنډ کې یا په دې دلدل کې به ته ګیر چاپېره نه ګرځې. که ته ګیر چاپېره وګرځې نو ستا نه به هر طرف ورک شي او مار به هم ته ونه مومي او ته به پکې ورک شي په دې دغه کې. دی ورته وایي چې صحیح ده. دی اوس ورو ورو ډوبېږي روان دی، ګیر چاپېره داسې کول کوي، ډېر په فکر کې دی. خو ده ته یو طرف ته مار نه ښکاري چې دا مار به اخر په په کم ځي. دی روان 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 چې کله د دې ډنډ یا د دې جبې یخ ته لږ ونې ځای پاتې شو او دی ویني چې پای کې یخ کې هغه لاوه خوټ کېږي، لږه د غوړه تارې خېږي، دی دغې ته قابو دی. ده ته سره فکر چې واه یار دا مار خو تر اوسه پورې ما ونه لید، دا څنګه مار دی، دا به کم ځای کم ځای به نه وي. چې په دې کې ناګهانه یو طرف ته یو طرف ته راسي، لرې یو طرف ته یې سره غوندې کې نښه داسې لاړې او شغې و. دا چې ولیده نو ده ته پته ولګېده چې همدغه مار دی، خو مار دومره تیز دی چې د ده رانیول به ډېر انتهایي مشکل دی. ده زر زامبیل ته لاس کړ، د زامبیل نه ده د شیشې دومره شانته بوتل راواغسته، سر یې کولاو کړ او اوس ګیر چاپېره داسې سر ګرځوي چې دا مار هم د قصور مار دی، خو دا به په کم ځای کې دوباره به اوس په کم ځای کې یو ځای ګوري، بل ځای ګوري، بل ځای ګوري، خو مار نشته. دی روان دی ورو ورو ډوبېږي چې کله دی د یخ ته قابو شي او فوټ دوه فاصله د د یخ ته پاتې شوه، په هلکه هلکه په طریقه ډوبېږي. ولې چې جادو دی، د جادو په ځای اوس که سړی فرض کړي یو سړی سوچ کوي چې یاره زه اوبو ته یو ټوپ کوم په قلاره قلاره به زه ولې ډوبېږم، خو یکدم ولې یخ ته نه ځي. خو نه، جادو دی، د ده ته دا میشن دا مهم چې دی دا جوړ شوی داسې و چې دی په قلاره قلاره روان دی. کله چې یو دوه فوټه فاصله ده ته پاتې شوه، ناګهانه څه ګورو عمر عیار چې یو طرف ته د ده مخې ته شغ وشو او دا مار لاړ هغه طرف ته سیده لاړ او بیا دا غړي بیا راګرځي په دې عمر عیار پسې را روان. د دې په نیت چې یاره دله اټک ورکړي، ده ته څه ضرر نقصان ورسوي. عمر عیار ته پته ولګي، عمر عیار ډایرکټ د بوتل نه سر کولاو کړه، دا بوتل یې په لاس کې رډې نیولی چې څنګه دا مار دا غړی را شوق را منډه کړه، ډېر په سپیډ کې ډېر په تادۍ کې را روان دی. ډایرکټ ورته عمر عیار هغه بوتل مخامخ دی، څنګه دې بوتل ته ونه ډایرکټ پسې سر ورمند. عمر عیار خوشحاله شو چې یاره سړی خو مې مار خو مې ګیر کړ. بیا د زامبیل ته لاس واچو او په زامبیل کې د ده سره خنجر ابراهیمي و هغه یې راواغسته. دغه ډېر کمالي خنجر و، هر قسمه جادوي یا خطرناک بلاګانې وغیره چې کوم دی نو د دغه خنجر په ذریعه د هلاکې کړې وي، د ختمې کړې وي. او دغه خنجر کمال دا چې ده په هر قسمه شي باندې کار کولی شو. د دغه خنجر راواغسته، په لاس کې نیول، د څنګ چې دا سر کولاو کړو د دې بوتل نه، څنګ چې دا مار راوته نو ډایرکټ بس دا خنجر داسې راواچو، بس په دې دا سر یې تو او سر یې ته وتنګ. څنګه چې د سر ودنګاوه بس د خپې چې کوم دی نو په دې لاوه باندې ولګېدې، د اور په دې لاوه باندې ولګېدې او په دغه ټایم کې ده ته داسې احساس وشو چې بس زما دا خپې او زما دا ټول بدن وسوځېده، ورید شو، سطي شو. عمر عیار چې کوم دی اوس په دغه ځای پرېږدي چې وسوځي او د ده حال احوال به وروسته حالو چې ده سره څه وشو. راځو د افراسیاب ځای له، ولې چې هغه موږ به داسې سخته کې پرېښی دی چې د هغه توره او ډال چې کوم دی نو هغه دواړه وسوځېده دغه ډانچو د ګزارونو په ذریعه، او بیا په هغه باندې ډانچو راپڼ شو، په هغه باندې د تورو ګزارونو وکړو چې څه ډانچو یې په هغه باندې ټولو پرې راټوپ. په ده باندې چې د تورو ګزارونه ولګېدل، دی خوږ شو، د ده نه ورتې ورتې چغې ووتې او د ده اډو فکر کار نه کوو چې یاره اوس څه وکړم او څه ونه کړم چې د دې بلاګانو دا خو بې حسابه شعر دی، نو ځان څنګه بچ کړې؟ تورو په دې اثر نه کوي، ډال باندې د دېو نه ځان بچ کولی نه شي، نو د دېو نه ځان څنګه بچ کړې؟ چې په دې کې ناګهانه د فکر کار وکړي چې یاره لاول خو ته ځان غیب کړه چې بچ خو ته شي که نه، وروسته به بیا نور سوچ کوي چې څه کوې. ډایرکټ د مانتر وي چې څنګه مانتر د غیبېدو فوراً کې دی غیب شو. چې ده څنګه مانتر وي نو بس هغه ډانچو چې کوم یې ګیر چاپېره داسې کول کوي چې یاره سړی څه شو، سړی خو مونږ راګیر کړی، مونږ وجود داسې هریان هریان پاتې شو. ناګهانه د سړي نو شیخ شو، داسې هریان هریان ګیر چاپېره سې کول کوي، تورې ډالونه ورسره دي، ښه مسلح دي، سې کول کوي، خو سړی شتی نه. افراسیاب لاړ نو لرې په یو ځای کې په یو کاڼي باندې هلته ښکاره شو. دې ډانچو چې دی ولید چې یاره دی خو د دې ځای نه لاړ هلته ښکاره شو، بس د هغه ځای نه یې منډې کړې د لیونو په شان هلته پسې ورغی. چې هلته چې څنګه هغه ته ور نږدې شو نو هلته هغه بیا منتر وي، بیا د هغه ځای نه غیب شو، بیا د هغه ځای نه غیب شو نو لاړ په بل ځای کې ظاهر شو، بل ځای کې ښکاره شو. نو هغو چې بیا هلته وکاته چې یاره سړی خو زموږ نه بیا چېرته غیب شو، بیا داسې ګیر چاپېره حیران سره کول چې کاته نو هغه ځای کې بل ځای کې ظاهر شوی دی، بس هغه طرف ته یې واپس ورمنډې کړ. افراسیاب ته پته ولګېده چې یاره دا یو خبره خو د کمال وشوه چې جادو مې دلته کار کوي.
ژوند مې بچ ولې چې په تورې په یو څو ګوزارونو لګېدلی وجود یې زخمي شوی او ان قریب و چې دی لږ ایسار شوی او په دغه ځای کې نو د وجود به یې ټول قیمې قیمې کړی او کاپیا کاپیا کړی وی خو بچ شو. نو دی په دې خوشحاله و چې یاره د فیل حال دا دومره ده چې دا جادو خو مې کار کوي، د غیبېدو دا طریقه خو مې معلوم کړه. نو دی څه چل کوي، یو ځای نه غیبېږي په بل ځای کې ښکاره کېږي، د بل ځای نه غیبېږي په بل ځای کې ښکاره کېږي، د بل ځای نه غیبېږي په بل ځای کې ښکاره کېږي. او دا ډانچې چې دی په یو ځای کښېني نو جال ته پسې ځغلي، جال ته ورکېږي جو بل طرف ته پسې ځغلي، یو حال جوړ یو طرف ته یې ځغلی بل طرف ته یې ځغلی، یو طرف ته بل طرف ته یې ځغلی، سمه لوبه یې ورسره شروع کړل. ډانچې سم په قهر کې سم په غوسه کې شوي دي. بیا افراسیاب داسې چل وکړو چې یو دوه ډانچې وي د هغو شاته چې کوم دی نو ځان یې راښکاره کړو، چې شاته ځان ظاهر کړ، نو د هغو د لاسونو یې داسې په غور سره څې کړه چې هر زه داسې ډانچه پکې وګورم چې د هغې دا دوه غټې ګوتې چې کوم دي چې دا شته که نه، ولې چې ده ته دا شرط و چې ته پکې داسې ډانچه وګوره چې د هغې د دواړو لاسو دا غټې ګوتې چې دی دا به نه وي. هغه ډانچه مړ کړه نو دا ټولې ډانچې چې کوم دا بې حسابه ډانچې هر څو چې دا تا ته چې راغلي دا به غیب شي مکمل، کنې د دې نه علاوه بل څه لاره نشته. نو د ده اوس دغه څه و چې دی داسې ډانچه وګوري چې د هغې د دواړو د لاس ته دا غټې ګوتې نه وي، د دا ډانچې غلي شانتې څې کړه نو د دې ګوتې نه وي. نو د په هوا کې داسې لاس و نو د جادو په ذریعه د دغه توره راغله د په لاس کې، او د دې نه مخکې چې ډانچې په ده پوهېدی شاته یې ده کاته چې سړی خو زموږ شاته راځیر شوی دی، د غاپې یو یې په دې املا کې و او بیا دا بل و نو هغه خو ډانچې وي، یو ګزار وله پوره نو هغه هلته ډیری شو، د هډوکو ډیری ترې جوړ شو. هغه ډانچو چې ولیدو چې یاره سړي خو زموږ دوه ډانچې ووهلې، جو هغو رامنډې کړې په ده پسې، دی بیا د هغه ځای نه غیب شو. ده اوس دغه چل شروع، د یوې ډانچې شاته به ښکاره کېده، د بلې ډانچې شاته به ښکارېده، غلې غونې کې د هغو لاسونه به یې کول، او که بیا د حملې خطر راوته نو زر به یې په هغه ګزار کړه، کنې بیا به ترې غیب کېده. دی دغسې د یو نه غیب کېږي د بل شاته ځي، د بل نه غیب کېږي د بل شاته ځي، خو ده داسې ډانچه ونو دی اوس په فکر کې چې دا ډانچه به چېرته دی. په دې کې دی اوس ګوري چې په دې ډانچو کې یو ډانچه ده چې زیات داسې د منډو تړلو کوشش نه کوي او داسې طرف طرف ته ځان ساتي. ته په دې ډانچه شک راغی چې یاره په دې ډانچه کې چل شته. ده داسې کار وکړو چې دی په دغه پیره چې غیب شو نو دی غلی غوندې کې لاړ او دغه ډانچې شاته ظاهر شو. دغه ډانچې شاته چې ظاهر شو نو غلي غوندې کې دا لاس یې وله څې کړه، نو چې دا لاس یې وله څې کړه نو د هغه د دواړو لاسونو دا غټې ګوتې نه وي. نو د دې نه مخکې چې ده توره راغستی او په هغه ګزار کړله ډانچه پې پوه شو چې زما نه شاته سړی ظاهر شوی دی، نو هغه پسې زر را وګرځېده او په ده باندې ګزار کړو چې په دې ګزار کوو نو بس دی ترې ناګهانه ځان غیب ډانچې بیا داسې ګیر چاپېره ګرځېدي وو، عمر خو ډانچه په ځان ته په نښه کړې وه. دغه ډانچه بیا د ځان نه وه خبر چې هغه ترې بیا شاته ظاهر شو، بیا ترې شاته ظاهر شو او د هغې نه مخکې چې هغه را ګرځېدلی نو لاول یې ولې په دې سټ ګزار وکړه، سر یې ترې وتنګه او بیا یې ولې په دې ډانچه راکېښه نو غپه وهه درزه وهه په دې توره یې وواله خو د هډوکي وله داسې کړه چې ریز مریز یې کړې وله، چې څنګه ده د هډوکي قیمه کړه، قیمه کېږي خو نه قیمه خو رښتیا غوښه قیمه کېږي، چې څنګه د هډوکي د کوتره کړه نو دغه هډوکو باندې اور ولګېد او دغه هډوکي په سوځېدو شو، دغه ډانچه په سوځېدو شوه، چې څنګه دغه ډانچه په سوځېدو شوه دغه شان ګیر چاپېرې چې کوم هغه نورې ډانچې تورې او ډالونه یې په ده پسې راغسې په قهر کې په غوسه کې په ده پسې را روان وي، هغه ډانچو باندې په دغه ځای کې په هوا ځای په ځای ورونه ولګېده او په ځای یې رش وغورځېد او ختم شو. سهارا وه چې لږ ساعته مخکې دا شور غوغا پکې جوړه وه، د افراسیاب د مرګ دپاره هغه ډانچه راخوش وه، هېڅ هم بیا نو ګیر چاپېره د دغه ډانچو ایرې پرتې وي او نور هېڅ هم نه. په دې کې ناګهانه د دې افراسیاب سترګو ته تیاره شوه، تکه توره تیاره شوه، دی ناګهانه ده ته داسې اندازه وشو چې زه چا ونیوم، زه چا ونیمو یو طرف ته یې ورغورځولم په هوا ورغورځولم، دی روان چې ناګهانه دی په یو ځای کې ښکاره شو، په یو ځای باندې ولګېد او د ده خپې ولګېدې په ښه مضبوطې. نو ده چې ګیر چاپېره وکاته چې یاره دا زه چېرته رالمه، نو څنګه چې وکاته نو دا یو لوی کمر دی، یو لوی کاڼه دی، غټ کاڼه دی او ډېر ګران کاڼه دی، نږدې دا ده چې دی یو طرف ته غورځېدلی و، چې غورځېدی نو چېرته په دې غورځېدی، دا کاڼه چې دی دا په هوا کې دی، په هوا کې معلق دی، په هوا کې ټینګ دی د جادو په ذریعه، او په داسې ځای باندې له پاسه ټینګ دی چې لاندې یو جوړه یو کافره کنده ده لاندې، چې د سره یې یخ معلومېږي نه، د تکې تورې تیارې ترې لاندې ښکاري. دا افراسیاب سم وویرېدو چې هو
دا خو که زه اوس د دې نه غورځېدلی و لاندې دغې کندې ته تللی و نوم نشان به زما نه معلومېږي دا زه څنګه ځای ته راوستم دا زه کم طرف ته زه راوستم په دې کې ناګهانه په ده آواز وشو درته وي چې افراسیاب شهنشاه افراسیاب ته د سامړي جادوګر د طلسماتو په دریم طلسم کې په اولنۍ مرحله کې اوس به زه ستا نه تپوس کوم که چېرې تا مله د دې جواب صحیح راکړه نو ته به د دې کاڼي نه د دې کمر نه به ته په خیر خیرت کوشي وکړه چېرې صحیح جواب دې رانه کړ دا کاڼی دا کمر به اوس په رپېدو شي او ته به یو طرف ته وګرځې دغې کندې ته به لاړ شي په ده باندې غونی راجګ شو ده ورته وي چې ښه شابه ته مان تپوس کوه څه تپوس دی نو هغه وی ته ماته دا ووایه چې د سامړي جادوګر څو ښځې وي او د سامړي جادوګر د لاولنۍ ښځې څه نوم دا خبره چې ده واورېده نو دی د ځان سره موسکی شو ولې چې دا خو جادوګر و او د ده مشر و یا د ده استاد هر څه چې خو د ده د قبیلې نه و ده ته یې مکمل پته او معلومات دی د ځان سره موسکی شو ده ورته ویې مړه وي د سامړي جادوګر اړو ښځې وي نه د سره د هغه ښځې وي نو د هغه په ټول عمر کې اړو واده کړی نو ها د هغه چې کوم دی نو وینځې بهتر څه وینځې وي د هغه وینځې چې کوم پخوا به نوکرانې وي د وینځې ځان له یو دغه دی خپل خبره چې خپل ډیفینیشن یې هغې ته به نه ځو وینځې وی چې وینځې یې وي ښه بهتر څه وینځې وي دی خوشحاله شو چې زه سوال جواب مې ورکړو دغه ورته وی چې ښه ټیک ده نو د اولنۍ وینځې نوم راته ووایه بس ته په ده باندې غونی راجګ شو چې ما ته څه دا خو بهتر څه وینځې وي دا راته څه پته ده چې اوس د هغې د وینځې څه نوم دی بیا د هغه په د ده په دې مازغو کې یو دوه نومونه یو مدوتي وه یو کلکلوټې وه دی اوس د ځان سره بربډېږي چې را څه غضب خته شو دغه دوه خو وې خو چې په دې دوو کې د مدوتي وه او که دا کلکلوټې وه چې دا کوم چې زه څنګه دا دویم نه واغسته په دې کې ورته دغه غیبي اواز وایي چې ها بس ټیک شهنشاه افراسیاب تا د سوال جواب صحیح راکړو او د سامړي جادوګر د اولنۍ وینځې نوم چې وه کلکلوټې وه او تا جواب صحیح راکړی دی او بس تا د اولنۍ مرحله پاس کړه ته حیران شو سم خوشحاله دی چې یاره دا خو بس غټ کار وشي چې په ناګهانه کې زه خو ما خوا چې د ځان سره مې وي چې یاره دا نوم دی که دا نوم او جواب مې صحیح شو زه ډېر خوشحاله شو په دې کې ناګهانه بیا د ده مخې ته تیاره شوه او ناګهانه چې کوم دی نو د ده وجود نه غیر چاپېره څه شی په تاوېدو شو او د ده هډوکي داسې کړه د پښتو هډوکو چې دا داسې ور وسته سم ته حیران دی چې دا زما د وجود نه څه شی چاپېرې خو دومره پې د دې مازغو کار وکړو چې دا چېرته ماران دي یا ناګان دي څه غټ څه څیزونه دي څه اژدهاګانې دي دی سم ویارېد په دې کې رڼا شو چې ناګهانه پړق رڼا شو نو دی څه ګوري چې یاره یو دوه اژدهاګانې یو دوه ناګان غټ غټ ماران د ده نه داسې ګیر چاپېره شوي د ده نه تاو شوي دي او داسې دا خولې ورته داسې ګیر چاپېره نیولي او د دې خولو نه د دوی د خولو نه چې تپ راځي او په ده باندې لګي دا تپ چې په ده لګي نو دی وایي چې یاره بخښنه غواړم دا تپ چې د ده په دې مخ باندې لګي نو دی وایي چې یاره زما د مخ سطي شو او ختم شو مزه دغه شو ده چغه کړه چې یاره دا څنګه طلسم دی څنګه جادو دی دوی سره به څه کوم دا به څه چل کوم په ده باندې ناګهانه غیبانه آواز بیا وشو آواز پرې وشو چې دا چې کوم دی د سامړي جادوګر د طلسماتو د دریم طلسم دی ستا د شی دریم طلسم دی د هغې دویمه مرحله ده په دې کې به تا دا دوه اژدهاګانې دا دوه ناګان چې ستا نه ګیر چاپېره شي ته به ته دا اژدهاګانې دا به وجنې خو ته به چې کوم دی نو په جادو به یې نه وجنې او دغه شان به یې وجنې او که چېرې دا تا مړې نه کړې نو یو به دا تپ چې کوم دی دا پته در پرېږدي د خولې نه د خپلې خولې نه دا پرشار یې خېږي پرش کوي نو هغې سره تپ یو به دا تپ پته در پرېږدي نو د دې د لاسه به ته سوځې بل چې ستا د دې وجود نه دا چاپېره شوي دي دا به ورو دا وجود کلکېږي نو ستا دا هډوک به معده کي او تا به چخڼې کړي چخني به دي کي معده به دي نو د دې نه مخکې چې دوی تا معده کي او ودېسېږي نو ته دا مړه که دا دواړې اژدهاګانې مړه که او ځان ترې خلاص کړه دی وایي چې دا اوس کوم انصاف دی دا لا څنګه خبره ده زه د داسې کافرو اژدهاګانو په منځ کې ورکړی یم زما نه چاپېره شوي دي پوښتۍ راله په یو بل پورې ورسېږي پوښتۍ راله میده کوي او دا د اور په شان دا تپ راباندې دغه کوي زه هم زما را مخ وسوځېد لمبه شو او ته وایي چې جادو نه استعمالوي دا لا څنګه انصاف دا څنګه خبره ده خو ده ته څه جواب میلاو نه شو ته اوس د ځان سره سوچ کوي چې یاره په څه طریقه به
دی د ځان سره اوس په دې کشمکش کې دی. دا ماران چې کوم دی نو دا دواړه خولې ده ته داسې نیولې لکه سړي ته چې لیمپ لګېدلی، خطرناکې اژدهاګانې دي، خوفناکې. دی تېرېږي هم ډېر زیات، د ده دا هډوکي هم د یو بل سره ورغلي دي. دا تپ پې ورپرېږدي نو دی کله یو ته لاس نیسي، کله بل ته لاس نیسي، ځان ته یې بچ کوي، کله د هغه لاس وسوځي. دی اوس حیران دی چې یاره په څه طریقه. ناګهان د دې ماغزو کار وکړو چې یاره ده خو ماته ویلي چې د جادو په ذریعه به یې نه وجنې، خو داسې خو ماته نه ویلي چې یاره د جادو په ذریعه د هتیار یا د څه شي په ذریعه به یې نه وجنې. دی خوشحاله شو چې راشه خو ماته داسې نه دي ویلي، خو ماته ویلي چې ډایرکټ د جادو په ذریعه به یې نه وجنې. بس ده ډایرکټ منتر یو په هوا کې لاس و نو د ده په لاس کې توره راله، او چې څنګه پکې توره راله نو ده دا لاس اوچت کړو داسې چې څنګه د دې یو اژدهې یا ناک په دې سر یې رااچو چې هغه اژدها هغه ناک چې کوم دی نو هغه په غوسه کې راغی، خوله یې کولاو کړه او خولې نه چې کومه بړاس وه هغه تپ یې هغې په ده راپرېښه. هغه تپ چې څنګه د ده په دې توره ولګېد نو مخکې د دې نه چې دا توره تل وی د هغه سر ته یې څه نقصان رسولی، دا توره پم کې د ده په لاس کې ایره شوه وسوځېده. ته حیران شو چې یاره دا څنګه چل دی. او د دغې حرکت د لاسه دغه اژدهاګانې چې کومې وي د دیو له خولو دا تپ چې کوم دی دیو په غوسه کې رالی او دغه تپ په ده باندې ورو ورو سیوا شو. د ده دا وجود په ښه په سوځېدو شروع شو، د ده دا وجود نه چې چاپېره و نو هغه ښه په زور کې شو، د ده هډوکي ښه په یو بل کې ورغله. ته وایي چې تا څه بلاګانې نو اوس به له دیو سره څه کوې. توره خو زما دغه شان لاړه. د بیا منتر یو بله توره راواغسته، هغه یې مو له دغه شان وسېدله، ښه پې تپ سیوا شو. د بیا یو ډال یو توره راواغسته، بیا پې هغو هغه تپ را پرېښود، بیا د هغې د لاسه وسوځېد، بیا دغسې وشو. او د هر پیره چې دی دا یو څیز رالي هغه سوځي د هغې د لاسه، د ده په وجود باندې هم زور سیوا کېږي او په ده باندې تپ هم سیوا کېږي، سخته پې سیوا کېږي. دی سوچ کوي چې پر اوس به څه چل کوم. ده بیا داسې چل وکړو چې د تورې په ځای د ځان له دوه ډالونه راوغسته. دوی چې دا تپ را پرېږدي نو دی د یو ته نه شي بل ته نو چې کله وسوځي نو ډایرکټ بیا بل د جادو په ذریعه د ده په لاس کې ظاهر شي. خو لاندې هلته اوس د ده د سینې نه د وجود نه چې کوم دا ماران تاو شوي دي دا اوس زور کوي لګیا دي. ده ناګهانه سوچ وکړو چې راشه د دې نه هم دا وجود خو دې بچ کړي چې دا وجود خو دله معده نه کړي. نو ده بیا منتر وي نو د هغه منتر په ذریعه د ده د وجود نه ګیر چاپېره داسې بکس شانتې یا داسې زغره چې به یې ورته وي پخوا د اوسپنې یو زغره شانې یو بکس شانتې جوړ شو، د اوسپنې بیخي داسې مضبوطه چې د ده دا وجود پکې دننه محسوس شو. هغه ماران چې کوم دی نو هغه د دغه بکس نه ګیر چاپېره شو او دغه بکس باندې هغه زور کوي دغه اوسپنې باندې، خو په هغې باندې بیا څه چار نه راته. ته وایي چې ځه وجود خو مې بچ شو، خو هلته له پاسه اوس هغو په هغه تپ باندې نه پرېږدي، د خپلو خولو نه هغه تپونه را پرېږدي، هغه ګرمایش را پرېږدي. دی اوس په دغې حیران دی چې اوس د دې سره څه چل وکړو. دغه یو ډال رالي هغه یو ته نسي، هغه چې پې هغه تپ را پرېږدي ورک شي، بل ډال رالي چې هغه بل ته نسي، هغه پې هغه تپ را پرېږدي ورک شي. دی اوس حیران دی چې څه وکړمه، کوم طرف ته لاړ شم، څه لار د ما سره نشي. په دې کې دا نیت وکړو، زړه یې وکړو. دا بعضې انسان چې د دې بعضې بلا نه د دې بعضې یرې نه ډېر تنګ شي نو د دغې یرې باندې ورشي. ورتله پې پکار دي انسان په زړه کې داسې څه یری څه خوف وي نو په دغه یره باندې به بیا ورځې، دا یره به ختمې. په دې یره چې نه ورغلی نو دا یره به تا ختمه کړي. نو ده وایي چې راشه دا ماران خو داسې مو دي پرېږدي خو دې نه، خو راشه د دې مرۍ نه یې ونیسئ، دا یو هم د دې مرۍ نه ونیسئ، دا یو اژدها او دا بل هم د دې مرۍ نه ونیسه. خو یا به دې وخوري ژوندی به لوړ به دې تېر کړي، مړ به دې کړي، مړکی خو داسې هم دې وژني، خو ته خو پې لاول خپل وس وکړه که نه. بس دغه دواړه ډالونه ده گزار کړه او بس دا لاسونه یې ور وغځول، د یو دا سټې پکې داسې راونیو، د بل دا سټې پکې داسې راونیو. د ده لاس خو لږ ساعت د هغو به تا وسوځېده، خو چې بیا د دې سټونو نه راونیو داسې مضبوط. نو هغه ماران ځان خلاصوي را خلاصوي، یو طرف ته زور کوي بل طرف ته زور کوي. په ده باندې خولې وازې کړې، په ده یې تپ را پرېښودو، خو بیا خو د ده په لاس کې ده له دا خولې داسې بل طرف ته وګرځولې، بل طرف ته وګرځولې او بیا چې څنګه د هغو تپونه تېر کړل نو د هغو دا خولې داسې یو بل ته مخامخ کړې. څنګه چې یو بل ته مخامخ کړي د هغو هغه تپ کم چې د هغو هغه زهریله تپ هغه د یو هغه په یو ولګېده بل هغه په بل. نو بس چې څنګه هغو په یو بل تپونه ولګېده بس د هغې سره هغو ور واغسته او د هغو وجود په ایره کېدو شروع شو. د هغو وجود ټول ایره شو او افراسیاب چې کوم دی نو په هغه ځای کې راوغورځېد او د هغو نه خلاص شو. افراسیاب حیران شو، هته پته ولګېدی چې دا اژدهاګانې دا ماران چې دا جادو په ذریعه نه، صرف واحد حل د دې دا چې د دوی په یو بل په زهرونو د یو بل په تپ باندې به دا مړه کېده. د دغه ځای نه چې څنګه دی خلاص شو، ناګهانه د افراسیاب مخې ته تیاره شوه
هر څه غیب شو د ده نه او د ده مخې ته څه نه راتله. د دې نه بعد به افراسیاب چې کوم دی نو هغه اخري طلیسم ته ورسي چې په کوم ځای کې به عمرایار هم د ده سره میلاویږي، بیا به دوی په شریکه اخري طلیسم ختموي. نو چې دوی ګوره چې ختمولی شي هم که نه شي ختمولی او څنګه چل کېږي څنګه چل نه کېږي هغه په اخر کې اوس راځو د عمرایار خواله. ما باندې لږ ټوخی دی، بخښنه غواړم خفه کېږئ به نه. او زه ډېرې زیاتې خبرې وکړم، د دې خبرو د لاسه هم زما د مرۍ لږه زږه شي نو ټوخی راله راشي. نو عمرایار خواله به راشو چې د عمرایار خپې چې کوم دی نو هغه په هغه لاوې کې نښتې وي، په هغه په اور کې نښتې وي او د هغې د لاسه د ده وجود سم شوی او سم تکلیف دته میلاو شوی. خو چونکې ده خپل مهم پوره کړی او خپل میشن دته چې کوم کار والا شو دا پوره کړی نو ناګهانه دی غیب شو. ناګهانه دی غیب شو او د ده چې کوم دی نو د نظر نه هغه منظر غیب شو، هغه دلدل چې کوم دی نو هغه ترې غیب شو او دی بیا ناګهانه په یو ځای کې راښکاره شو، بل په ناشنا ځای کې. داسې یو ځای کې راښکاره شو چې ګیر چاپېره ځنګل دی، په هغې په منځ کې یو میدان دی، یو غټه ونه ده، د دې غټې ونې لاندې ولاړ دی. ده د سر نه هغه نقاب لرې کړ او کومه ټنډکه د یخوالي ګولۍ چې په خوله کې پرته وه هغه یې راواغسته، هغه یې خپل زنبیل ته واچولې. چې هغه بوتل ورسره و مار چې پکې ګیر کړی هغه بوتل یې هم زنبیل ته ور واچو. دغه څیزونه ده په زنبیل کې سنبال کړه. دی اوس ګیر چاپېره ګوري چې هغه څنګه چل دی، څنګه چل بهي، څنګه چل بني. چې په دې کې ناګهانه د دې مرۍ ته یو رسۍ واچولی شوه. هغه رسۍ بره په دې ونې پورې یو خاښ راغلی و، خاښ پورې وتړلی شوه او بس ډارې کې دی داسې اوچت چې دی داسې اوچت شو د ده د مرۍ ته د پانسۍ په شانې پنده اچولو. د ده خیال و چې مرۍ مې اوس ټاقه کړو لاړه مرۍ. خو په دې کې ناګهانه چې کوم دی نو بیا د ده د خپو ته څه شی راغله، دا خپې پسې ولګېدې او دا برې نه دا رسۍ لږ شانتې راسسته شو چې د مرۍ د خفه کېدو نه بچ او ساه د ده آزاد شو. ده سم ساه واخیسته خو چې ده څنګه لاندې وکاته نو لاول دی په ځمکه ولاړ، اوس ځمکه ورکه شوې وه او د ده د خپو نه لاندې یو کوهی دی او کوهی ظاهر شوی دی. په کوهي باندې له پاسه نرۍ شانتې تخته پرته ده، د لرګي هر څیز چې ده نرۍ شانتې یو تخته پرې پرته ده او دی په تخته له پاسه ولاړ دی او له پاسه ورته د پانسۍ پنده اچولی شوې ده. دی د محافظ خپل بونې ته محافظ ته چغې کړې چې لکه دا په څه ځای کې ګیر شوم، دا خو مرۍ ترې راله پانسي واچوله او په تخته ولاړ یم، په داسې کاچاو په نرۍ تخته ولاړ یم، اوس په ټاق وکړي او که دا تخته خلاصه شو خو زه به په دې کوهي کې وغورځم او دا پانسي مې دې مرۍ ته اړمیږي او اوس پر الله سټ مات کړي، کیسه به راله ختمه کړي. اوس شا به خلاصوم یې، دا څه چل وکړم. محافظ بونه چې په دې اوږه ورته ناست هغه ورته وویل چې آخا داسې کار دی چې دا د درېیم طلیسم د سامړي طلیسم اولنۍ مرحله ده او دا چې کوم دی نو دا به ته په خپله حل کې زه په دې کې څه نشم کولی، زه به تا ته صرف د خپل فکر مطابق چې زما څه وینا زه به تا ته هغه کوم. په دې کې ناګهانه د جادو یو بوت شانتې ظاهر شو د ده مخې ته. نو خندانه شون شو، لاول یو خطرناکه خندا ده وکړه. بیا یې عمرایار ته چې عمرایاره ته د سامړي جادوګر د طلیسماتو په درېیم طلیسم په اولنۍ حصه کې په اولنۍ مرحله کې اوس به زه ستا نه یو تپوس کومه، یو سوال به زه ستا نه کومه، که د دغې سوال جواب تا صحیح راکړه خو ته به د پانسي کېدو نه بچ شې، او که د دغې سوال جواب تا صحیح رانه کړه نو دا تخته به په تا ماته شي او ته به په دې کوهي کې ور وغورځېږې او دا پانسي دا پانده چې ده دا پړی چې ده ستا به دې مرۍ ته اړم شي، ستا را سټ به ټاق وکړي او بس ستا دا اخرنی وخت دی. عمرایار ورته وایي چې که خدای ته وګوره دا ته څه کوې، ولې مې داسې بې ځایه وجدي، دومره خواري مې وکړه، دوه طلیسمات مې ختم کړل خوار او ته ما په دې ځای کې وجدي. هغه د جادو هغه بوت ورته وایي چې په یو په دوه نه پوهېږم خو زما کار تپوس کول دي، سوال کول دي، دا سوال جواب راکړه. عمرایار ورته وایي چې زه شا به فوراً کې سوال وایه. هغه ورته وایي چې ګوره داسې کار دی چې د ناریل ونه ده پاکې بره په سر کې یو ام دی، ام پکې شوی دی، په هغه ام ته چې کوم دی نو یو شادو دی، تور شادو دی، شادو یا بیزو، زموږ خلک ورته شادو وایي په دې غرونو کې او د ښکته علاقو والا خلک ورته بیزو وایي. و چې یو طرف ته تور شادو دی بل طرف ته سور شادو دی. اوس ته ماته دا ووایه چې دا شادوګان چې دي نو دوی دغه ام ولیدو او په دې ونه په بره ور په منډو شو. یو شادو هم وایي چې دا ام به زه راهلم، زه به یې خورم، او بل هم وایي چې دا ام به زه شو کومه، زه به یې خورم. نو ته ماته اوس دا ووایه چې دا تور شادو به مخکې رسي که سور شادو به مخکې رسي. په عمرایار باندې سم سر وګرځېده چې اوس ورته غوږ شه، دا تا زمانه څنګه تپوس، شادوګان خو دواړه یو شان ته منډه وي، یو شان په ونه باندې خیږي
صرف رنګ یې بدل. اوس به ما ته څه پته لګي چې دا کم شادو اوس به براخیږي به مخکې او کم شادو چې کم دی نو هغه به د امر او شوکۍ وخوري. دغه جادویي بوت ورته وایي چې زه په څه نه پوهېږم، زه په څه نه پوهېږم، که ماله سوال راکولی شي زه به ستا سره مخصوص ټایم دی، که په دغه مخصوص ټایم کې تا جواب راکړه خو ټیک دی، که را دې نه کړه ټایم ختم شو نو دغه تخته باندې باندې ماتوم او ته به په دې کوی کې پانسي کېږي. دی ورته وایي چې صبر وکړه، صبر وکړه مسلمانه، دا صبر وکړه، دا خو داسې خو نه کېږي. ما دومره خواري کړه او ته اوس ډایرکټ په دې ځای کې ما وژني. په دې کې دی د ځان سره لګیا دی، ځان سره برډېږي چې مړه تا اوس ته ما ته څنګه سوال ویل دی. اوس دوه شادوګان دي خو په یو رنګ دا دواړه په بره ځغلي نو دا څنګه کېدای شي، دا خو ممکنه نه ده. ځان سره لګیا دی. دا محافظ ورته وایي چې آقا ته د دې سوال باندې بیا فکر وکړه، په دې سوال باندې سوچ وکړه. دی ورته وایي چې مړه غلی شئ خو ته ما ته جواب نه راکړې، څه حل راله نه راکړې، خو په مخه وایي چې په سوال باندې سوچ وکړه، په سوال باندې سوچ وکړه. دا اوس څنګه کېدای شي چې یاره اوس د ناریل ونه نو ناریل په ونه کې په سر کې اوس عام شوی دی، په عام پسې اوس دواړه شادوګان ورځغلي او اوس ما ته څه پته چې دا کم شادو به، ځکه چې دواړه شادوګان خو یو شان منډه وایي. په دې کې ناګهانه د ده فکر وکړو چې ها د ناریل ونه ده، په ناریل په ونه کې عام څه کوي، ناریل یعنې د کوپرې ونه. د ده چې د ماغزو کار وکړو نو دی په د دې فکر کار وکړو. دی بوت ته وایي چې ښه تا زما نه داسې تپوس کړی دی چې یعنې د ناریل په ونه کې عام شوی دی، د ناریل په ونه کې به عام به دی، پلار به دې عام کوي. هغه سامړي جادوګر دې هم په ناریل په ونه کې عام نشي راخېژولی. ناریل په ونه کې عام کېږي نو ته څنګه ماته وایې چې داسې دوه شادوګان به پسې ورځغلي. دغه جادویي پوتله چې یا دا بوت چې کوم دی نو دی داسې غلی شو. ده ته وایي چې دا ستا جواب دی؟ دی ورته وایي چې یو دا زما جواب دی. د ناریل په ونه کې ته ماله لاول ام راوخېژوه نو بیا ماته ووایه چې کم شادو به پسې مخکې رسي. چې ده څنګه دا خبره وکړه نو ناګهانه د ده د مرۍ نه هغه پړی خلاص شو او دی هم دغه کوهي ته ورغورځېد. چې دغه کوهي ته ورغورځېد بیا دا ورتې چې خدای پاک پروردګاره سوال جواب مې که څه بیا چې غلط کو ما خو وی چې صحیح مې ورکړو، بیا لاړم. خو بیا ورته دا محافظ تسلي ورکوي، دا بونه ورته تسلي ورکوي چې هغه چغې مه وه تا جواب صحیح ورکړی دی. هم د دې کوهي په ذریعه د دې لار په ذریعه ته اوس د سامړي جادوګر د طلسماتو درېیم طلسم په دویمه مرحلې ته به ته اوس ځې. د محافظ خبره صحیح وه. دی ناګهانه په یو ځای کې په یو ځمکه ورغورځېده. داسې یو ناشنا شان ځای دی، یو طرف ته هم ځنګل دی، د ده نه پورې طرف ته هم ځنګل ښکاري. په دې منځ کې داسې جووره شانتې کنده، جووره شانتې کنده ډېره بېطرزه جووره ده. او دا کنده چې کوم ده نو د دې کنده کې لاندې دا تیره کاڼي داسې تیره سومبې دي. په ده باندې ناګهانه آواز وشو. ده ته وایي چې ته عمره یاره ته د سامړي جادوګر د طلسماتو په آخریني یعنې آخریني نه خو په درېیم طلسم په دویمه مرحله کې په دې کې به ته داسې کار کوې چې تا له به غشي او لینده میلاویږي. ته به دا غشي او لینده والې او د دې دا کم دوه ځنګلې چې دی یو پورې ځنګل دی یو راپورې ځنګل دی، د دې په دې منځ کې چې کوم دا جووره کنده ده ډېره اوږده فاصله ده. په دې باندې له پاسه یو نری شانته پول تلی دی. ته به په دې پول باندې وخېږې، په دې پول باندې به ځې، په دې پول باندې به ځې. نو په دې پول باندې چې ته ځې نو تا ته به دوه قسمه بوتان، جادویي بوتان به تا ته راښکاره کېږي. یو قسمه به توري، یو قسمه به سرې. دا تور چې دا ستا دشمنان دي، دا سر چې دا ستا دوستان دي. تا سره لس غشي دي، ته به په دې غشو باندې دا تور بوتان چې کوم دی دا به پرې ولي، دا سره به پرې نه ولي او په دې پول باندې به ځې، پورې وځي به پورې طرف ته ځنګل ته به پورې وځي. که چېرې تا دا غشی خطا که او ته خطا شوې او دا خپل کم سره بوتان چې دي کم ستا ملګري دا دې پرې ویشته نو دا پول به په تا مات شي او ته به کته وګرځېږې په کته به لاړ شي. په ده باندې غونې راځک شو، یاره ده وایي چېرې زه خو کته لاړم چې خو بیا کار روان شو، زما سره به ګوره چې څه کېږي کته. او ته وایي ستا سره به کته څه کېږي، خو هډوکي به دې ریز مریض شي، میده به شي، خیمه به شي کته او قصه دې بیا ختم. ته حیران شو، ده وایي چېرې داسې خو نه ده پکار، دا خو اوس جادویي څیزونه دي چې ناګهانه به ما ته څنګه پته لګي چې دا کم ظاهر شو کم ظاهر شو. بل ظاهر کېږي به لږ ساعت له، یو څو سیکنډو یو څو لمحو له. دی اوس حق حیران دی، خو بیا دته جواب میلاو نه شو. محافظ بونه ورته وشي نیکه یا آقا بس ته فکر مه کوه، بس دغه تا ته میشن د دغه میلاو شوی دی، زما په تا یقین دی چې ته به دا وکړې. په دې باندې عمرایار له غوسه ورغله. درته وایي چې مړه
زه نن تپوس کوم څه امداد دی زما ونه کړو څه مرسته دې زما ونه کړه په مخه وی چېرې دا سامړي جادوګر تلیس ماتي په خپله به یې حل کوي او په خپله په کار دی ته څه شي نه ماته په دې وږه پیاناسې چې هسې خبرې راته کوې مړه مازغه دې راله وخواه په جګړه شو د خپل محافظ بونې سره دغه ته و چې نایکا آقا زما څه کار زما کار دی نه دا کار دی ستا چې زما کار وي نو ما به تا ته د هغې جواب درکوو تا سره به مسله حل کوو زما کار دی نو زه څه وکړم دی ورته و چې ستا کار نه نو بیا فورا کې لاړ شه او زامبیل ته ځان ناسو زه په تا څه کړو دا ورته و چې نایکا لکه ته ماته وایې چې ته زامبیل ته لاړ شه دی ورته وایي او وایي لکه ته ماته وایې چې ته زامبیل ته لاړ شه په زامبیل کې آرام وکړه دی ورته و چې او ځه ورکېږه زامبیل ته ځان ناسو چې زما نه څه کار نه نو زه په تا څه کړو څه زما سره کې څه بس دغه خبرې چې د محافظ بونې واورېدې د دغه ځای نه ورټوپ کړو دغه ځای نه غیب شو او د عمرایر دا تیله چې کوم دا د زامبیل چې کوم دی لږ ساله داسې دروند شو د ډوب غوندې کې وکړو بیا سپک شو نو دا دغې خبرې نشاني وه چې محافظ چې کوم دی نو دا واپس دی زامبیل ته ورننوت عمرایر د مخکې نه ډېر په غوسه کې و چې یاره ما د مشکل مهمونه راته راځي دونه مشکل میشنونه راته راځي خیر وروره د ما سره څه امداد نه کوي څه مدد نه کوي په دې باندې د هغې سره جګړه وکړه بیا چې د دې خپو ته وکاته نو غشي پراته دي د غشو چې کومه مخصوص تیلی شانتې په هغې کې نیغ نیغ پراته دي ورسره د غشو لینده پرته ده ده دا غشي راوچت کړه او دا پل چې کوم دی د پل ته داسې روان شو دا پل ته چې ده خیال وکړو د لرګو پل دی پخوا چې تاسو به خیال کړی د لرګو پلونه هر چا لیدلي دي په رسو باندې تړلی شوي پلونه به له پاسه به یې داسې یو طرف ته بل طرف ته راسئ هم تلې نری شانتی پل دی چې صرف د ده دا قدمونه پرې راځي پل بظاهره خو مضبوط ښکاري خو ده ته پکې نور مشکلات ډېر دي هلته ده چې دې پل ته ورنږدې شو نو ده د ځان سره څه سوچ وکړو چې سوچ یې وکړو ده د خپل زامبیل ته لاس کړ د دې زامبیل نه یو بوتل راویسته په دې بوتل کې یو زیړ شانتې محلول دی یعنې زیړې شانتې اوبه دي پکې ده دا محلول راواغسته دا اوبه یې راواغستې او د دې ټولو غشو په دې سرونو باندې ولګول 10 واړه غشي دي د دې 10 واړه غشو په سرونو یې ولګول بیا د سترګې پټې کړي او د ځان سره یې پړه کې اسم اعظم بیا وایي د هغې اسم اعظم وظیفه یې د ځان سره وکړه چې کوم اسم اعظم ده له سردار امیر حمزه ورکړی او هغه یې ووي او هغه په ځان پوکو او بیا په دې غشو باندې پوکو د دغې کمال دا د دغې محلول چې د دغې اوبو د زیړو اوبو کمال دا دله یو پیري په تحفه کې دا محلول ورکړي وو دغه زیړې اوبه له ورکړي وي ده ته یې ویل چې یاره ستا سره که غشه یې که نیزه یې که توره یې که هر څه چې ستا سره په تا باندې داسې څه وخت راشي داسې حالات راشي چې ته دغه غشي یا دغې نیزې ته یا تورې ته داسې مخصوص دښمن او ته ښایي چې صرف دغه دښمن به ولي بل به نه ولي نو چې ته کله دغه غشی پرېږدې نو دغه غشی چې کوم دی نور د هر څه نه به ځان باقي صرف هغه مخصوص دښمن به ستا ولي نو ده دغې غشو ته باندې دغه وکړو د ځان سره یې داسې نیت وکړو چې دا غشي به صرف په تور بوتان به ولي کم جادویي بوتان چې دي او سره بوتان به نه ولي او بیا پې هغه اسم اعظم هم پکړو دغه اسم اعظم کمال دا چې د کوم نه مشکل او ګران مهم دته راغلی او میشن دته راغلی په هغې کې به دغه وي نو دغه قدرت دغه کمال و دغه اسم اعظم چې دی به په هر مشکل مهم کې دی به پاس کېده خدای پاک به بچ کوو د هغه مشکلاتو نه به ایسته ده دغه یو غشی راواغستو په لینده کې کېښودو دې پل ته ورنږدې شو دی په پل باندې روان شو څنګه چې دی یو 2 قدمه ور واغسته په دې کې ناګهانه یو تور بوت ته راښکاره شو څنګه چې یو تور بوت راښکاره شو سره خواته سور راښکاره شو ده چې په دې تور بوت باندې غشی راښودو دا غشی لاړ سیده په دې تور بوت ولګېد دی خوشحاله شو چې یاره زه کار خوښ دا خواته چې کوم سره سور بوت راښکاره شوی ده ناکاره خندا وکړه بس غیب شو دی څنګه یو څو قدمه نور لاړ په دې کې ناګهانه یو سور بوت راظاهر شو د دې سور بوت خواته تور بوت راظاهر شو دا څه خبره ده ده بې قابو ګزار کړی و د قابو دا سور ایشتی خو بیا د ده زړه په ځای شو ځکه چې یاره ده وایي چې یاره ما خو دغه کمال کړی دی چې یاره دغه شی په دې سور نه لیکن بس غشی ور پرېښود چې ور پرېښود نو د هغه شي سیده لاړ د دې سور په دې خواته داسې تېر شو په تور ولګېد هغه یې ختم کړو نو بس دی اوس خوشحاله دی ښه بېغمه چې کوم دی نو په دې پول باندې روان دی او په یو باندې ګزار کوي په بل باندې ګزار کوي په بل ګزار کوي ښه وایي ګزارونه کوي دا سره پکې منځ تر منځه راظاهرېږي دې غشي ته ځان مخې مخې ته کوي خو لږي نه دا غشی چې کوم دی نو د نورو نه ځان بچ کوي او ځي په تور باندې دی دی چې ښه پوره د دې پل د نیمې ته ورسېد لږ د نیمې نه واغست غشي ختم شو چې څنګه غشي ختم شو دغسې دا جادویي بوتان هم ختم شو د
دلته بیا نور نه ظاهرېده. زه چې لاندې وکتو ډېر ژور ځای دی لاندې، یو کافره ژوره کنده ده او په دې کې دا کاڼي پکې داسې نیغ نیغ سومبۍ ولاړ دي. ته به وایې چې دا چا نیغ کړي بیخي تېره کړي دا سرونه یې سم تېره دي. په دغونه یې جګ شو چې یاره دا خو ښه ده چې دا مهم مې کامیاب شو. دې شونې بچو کتلی او په دا یو صوبه کې وجونې نښتې وې خو بس قیصه ختم وه. زه دا سوچ کوم چې په دې کې ناګهانه دا پول په رپېدو شو. زه خو دا خیال چې ما مهم ختم کړو. ناګهانه دا پول په رپېدو شو او د دې پول دا رسۍ چې په کومو ستنو باندې تړلی شوې غاړو ته یوې غاړې ته او بلې غاړې ته دغه ستنې داسې په رپېدو شو لکه یو زلزله شکل کې چې راغلي. دغه ستنې په رپېدو شوې او په ده یاره راغلی چې یاره دا خو راپسې دا ستنې راوځي او خدایه پاکه ما خو دا مهم پوره کړی وه. هغه شین بوتان خو مې ټول وجلي دي ختم کړي. سور بوت رانه پکې نه دی لګېدلی. دا څنګه چل دی اوس دا پول راباندې کټ کېږي غورځېږي په کته غورځېږي. په ده باندې اوس یاره راغلی ده او دی لګیا ده کوششونه کوي. د ده نور څه فکر کار ونه خو ده وایي چې یاره ما ته پورې واته دي. بس زه په دې پول باندې ورمنډه کړم. څنګه چې دې غاړې ته نږدې شو د ده کوشش دا و چې یاره دې غاړې ته ورټوکم ورواړم. او چې څنګه دی دې غاړې ته نږدې شو په دې کې ناګهانه دې غاړې ته چې کومې ستنې وي په ستنو پورې چې کوم پړي تړلی شوي دا پول پورې کلک پول ورته اړم دغه ستنې راووتې. چې راووته دی راغی او د دغه نه په کته راوغورځېد او بس ناګهانه دی په کته ورګزار شو. چې ورغورځېده د خولې نه دا ورتې چغې وتې دغه ناکاره کرکې د خولې نه ووتې ولې چې دی دغه کندې ته ورغورځېده او روان شو. نو دغه مهم چې کوم دی نو دغه خو ته زه دا خیال وي چې یاره ما خو دا بوتان وجل دي. نو را روان قسط کې به انشاءالله ګورو چې یاره ولې دی د دغې پول نه وغورځېده باوجود د دې چې ده خو خپل مهم پوره کړی او دته چې کوم میشن والی شوی او دته چې کوم شرط ایښودی شوی او د دې طلیسم د ختمولو هغه خو ده پوره کړو خو باوجود د دې ولې دی دې کندې ته وغورځېد دې کندې نه روان. نو را روان قسط کې به وګورو چې یاره که آیا د عمرایار ته په دغه ځای کې څه نقصان ورسي. شهنشاه پراسیاب خو آخري طلیسم ته رسېدلی چې هغه سره به څه کېږي او که فرض که عمرایار بچ کېږي نو په څه طریقه به بچ کېږي ولې به بچ کېږي چل به څه شوی چې یاره دی کته دې کندې ته غورځېدلی او شهنشاه پراسیاب چې کوم دی نو هغه د دې څلورم یعنې په آخریني طلیسم کې څنګه ظاهرېږي نو دا ټولې قصې به انشاءالله دا بقایي قسط کې او په آخرني قسط کې انشاءالله کوشش کوو چې را روان قسط آخرنی کړو ختم کړو پای کې انشاءالله دا قصه نو په هغې کې به انشاءالله دا ټولې قصې دا به تاسو ته پته ولګي انشاءالله. امید دی دا 5م نمبر قسط به ستاسو خوښ شوی که خیر داسې نورې هم ډېرې خوندورې مزیداره قصې را روانې دي او ستاسو دپاره دا ډېره خوندوره قصه مونږ شروع کړې وه. ډېرو ملګرو خوښه کړې ده ډېر ملګري میسیجونه کوي په تمه دي ورته چې یاره ته قسط نه کوې باصل کې موسم خرابي باران وریږي او زه چې کوم دی زما نه په بند ځای کې په کمره کې ریکارډینګ نه کېږي ده همدغسې په کولاو په دې شنو پټو مټو کې په کولاو ځای کې چې په ما باندې حواله کې زه ګیر چاپېره دا خپل غرونه یې کوم او تاسو ته قیصو کوم نو زه داسې ما ته ډېر اسانه او ډېر خوند راکوي زه بیا ریکارډینګ کوم. په بند ځای کې په کمره کې ما ته ریکارډینګ ډېر مشکل خوند رانه نه لګوي په دغه خوند رنګ زه تاسو دا قیصه نشم کولی لکه څنګه چې زه تاسو دلته په کولاو ځای کې کوم. نو دغه وجه دغه کوشش زما دی چې یاره کله موسم ښه کېږي شیني اسمان موسم برابري نو زه تاسو په کولاو ځای کې په اسمان لاندې کینم او تاسو د قصه کوم نو ډېر خوند به کوي انشاءالله او زه په خپل طبیعت په تاسو ته قصه کوم تاسو ډېره خوښه انشاءالله. امید دی قصه به ستاسو خوښه شوي که خیر د دې اخرنی قسط هم را روان دی نور هم ډېرې خوندورې ډېرې مزیداره قصې را روانې دي. امید دی چې ستاسو به ډېرې خوښې شي. ټول مشرانو کشرانو وروڼه خویندې چې کوم دي زما قصې خوښوي د ټولو ډېره مننه د وطنوالو مینهوالو د مسافرو خاص کر ټولو ته سلام او زما سره اوسېږئ تر د را روان قسط پورې د را روان ویډیو پورې هېڅ چېرې مه ځئ ښه د آباد اوسئ د الله په امان.